السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید یم چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به خبره کوو د تفت یعنی د موبایل د مثال په تور ته خپل موبایل چارج سکدې صحیح ده بل کس راځي یا یو داسې ځای کې ته خپل موبایل چارج سکدې چې هلته تا ته خطره وي چې یاره د دې ځای نه زما موبایل پټېدی شي یعنې غل ورته راتلی شي او زما موبایل د چارج نه وباسي او ځان سره یې وړي. ته غواړې یاره چې کله هم زما موبایل څوک د چارجه وباسي نو دا موبایل دې په چغو شي یعنې داسې اوازونه دې وکړي چې هله راشئ ما وړي یعنې داسې الارم غونډه کې دې ووایي. څوک یې هم یا په کور کې تاسو ګورئ چې اکثره نن سبا وایي چې د چا نه وایي څوک چې زوروي د موبایل د چارج نه وباسه. ستا موبایل چې څوک چارج نه وباسي او هغه به خپله اوازونه شروع کړي. څنګه اوازونه دوستانو ګوره ما خپل موبایل چارج ته ایښی ګوره زه چارج نه وباسمه. دغسې اواز به کوي دوستانو. ګورئ چې تر څو مالک یې نه راغلی دا اواز به نه خلاصېږي. دا کېږي څنګه دوستانو او چې کله هم ستاسو چارج فول شي هم تاسو ته دغه اوازونه کوي چې ستاسو موبایل چارج فول کړو. دا کېږي دوستانو څنګه لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړ نو سمپل تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ. دوستانو تاسو نه به څه پرمیشن اجازې غواړي هغه به الاو کړئ او د هغې نه بس به تاسو نه څه پاسورډ غواړي یعنې په خپله خوښه به تاسو پاسورډ ورکړئ. یعنې چې کله هم څوک زما موبایل د چارج نه وباسي تر څو هغه پاسورډ تاسو نه وي ورکړي هغه اواز به همداسې لګیا وي اواز به بالکل نه ودرېږي. پاسورډ چې څنګه ستاسو خوښوي هماغه تاسو ورکړئ. دوستانو دلته دوه اپشن دلته ګورئ تاسو ته ستاسو د چارج حالت ښیي یعنې درې چارج اخیستی دلته یو چارج الارم دی بل موږ سره تفت الارم دی. چارج الارم مطلب چې کله هم زما د موبایل چارج کمپلیټ شي زما د موبایل چارج مکمل شي ماته د اوازونه شروع کړي. او دا بل چې دی چې کله هم زما د موبایل یعنې څوک چارجر وباسي زما د موبایل نه نو بیا د اوازونه شروع کړي. دغه دوه اپشنې په دې کې دي دوستانو چې کله هم دا تاسو آن که خپل موبایل به چارج ته کیدی او بېغمه ګرځئ چې چېرته هم ګرځئ چې کله هم څوک راځي ستاسو موبایل د چارج نه وباسي ستاسو موبایل به اوازونه کوي. دوستانو ډېرې خوندور اپلیکیشن دی ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی. نو دا نننۍ ویډیو که خوښه شوې وي مې در سره لاک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.